قتیبه ابن مسلم. لومړی برخه. د اموي خلافت ځلانده ستوری قتیبه ابن مسلم رحمه الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام رڼا رادیو محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. هیله من یم چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. محترم اوریدونکو، قتیبه ابن مسلم رحمه الله د اسلامي تاریخ یو ځلانده ستوری دی. په 90 هجري سپوږمیز کال یې د اسلام د ترویج خپرولو، د نړۍ ګوټ ګوټ ته د ورسولو او د هیوادونو په فتوحاتو کې د یو ستر قهرمان په څیر د خپلو ځواکونو سپه سالاري په پوره اتلولۍ سره ترسره کړې ده. د مرکزي اسیا د هیوادونو په ګډون ان تر چین پورې د اسلام د دین د ورسولو دنده په ډیره میړانه او سرښندنې سره پوره کړه. د نوموړي د تاریخي پیښو په اړه یو شمېر تاریخ پوهان لیکي چې نوموړی د خپل 100,000 وسلوالو ځانځارونکو په مرسته د چین 2 لکه په وسلو سانبال پوځ په ګونډو کړی او هغوی یې نه یوازې باج ورکولو ته اړ کړي، بلکې په هغه هیواد کې د جوماتونو د جوړولو او د اسلام د تبلیغ لپاره د لارې د خلاصون په اړه هم ګړندي ګامونه اخیستي دي. د قتیبه ابن مسلم رحمه الله سره یو بل ملاتړی او ډیر نومیالی عرب سالار خنیس بن یوسف چې د بني تمیم د قبیلې غړی دی هم په تاریخ کې ځان ته مقام او ځای لري. نوموړی چې یو ځوان غښتلی جنګجو او ځان ځارونکی سالار و، د قتیبه ترڅنګ یې په ټولو فتوحاتو کې د ختیځ نه تر لویدیځه پورې ځانګړی کلچر درلود. دا هغه ځوان دی چې بیا د قتیبه ابن مسلم رحمه الله سره د ملګرتوب او اسلام د وفادارۍ په لاره کې د خپلې قبیلې په خلاف ودرېدی او په دې توګه یې خپله ټوله کورنۍ قربان کړه. د قتیبه ابن مسلم رحمت الله تعالی علیه شهادت هم ډیر غمناکه او د اسلامي امت د کرغیړونو او ناولې څیرو یو شرمناکه تاریخ دی چې تل به د اسلامي امت راتلونکي نسلونه په یاد ولري. اسلامي امت د عروج او زوال مختلف مراحل تیر کړي دي. تل یې عروج هم هغه وخت په برخه سوی چې د قتیبه بن مسلم، محمد بن قاسم او خنیس بن یوسف په څیر سپه سالاران او ځانځارونکي پکې راپیدا سوي دي. خو کله چې دغه ډول اتلان د شاهي مستبدو او ظالمو کورنیو رژیمو د اختلاف ښکار سوي، نو بیا په ډیره ناوړه توګه یا په شهادت رسېدلي او یا یې د نومرکي ژوند ترسره کړی دی. په دې اړه د سند د فاتح محمد بن قاسم رحمه الله ژوند هم کله یوه اړخه د ویاړونو ډک دی، خو د بله اړخه د شاهي میراثي ظالمو او مستبدو کورنیو د اختلاف په پایلو کې په یوه ستر غمیزه بدل سوی دی. د دې داستان اوریدونکو ته د اسلام د ترویج په دې لاره کې د ځانځاریو د لومړنیو فتوحاتو او بیا د شاهي میراثي کورنیو د اختلافاتو په پایلو کې داسې نامتو او ویاړلو وګړو د له منځه تللو بیلګې تر مخ ایږدي او امت ته درس ورکوي ترڅو د خپلو پښو د درېدو لپاره د ظالمو رژیمونو په لاسو کې د لوبې وسیله ونه ګرځېږي. خیر، رابسو په داستان به پیل وکړو. د جیحون یعنی امو د سیند په غاړه یو ځوان خپل اس په پوره چټکتیا سره ځغلاوه. د هغه د مخ د کیفیت څخه داسې ډاګیزېده چې څوک ورپسې دي او تعقیبوي یې. هغه د بدخشان څخه د خوارزم په لور روان و. د سیند د غاړې غرونه په واورې پوښل سوي وه. د ایرال د بحیرې څخه رالوتې یخه هوا د همدې غرونو د واورو او په واورو پوښل سوو درختو سره ټکر او شرلېدله. د هغه کالي د ټاټه څخه وه چې دننه برخه یې د مالوچو څخه ډکه سوې وه. د ټاټ د پاسه یې زغره اغوستې وه او بیا یې د هغې له پاسه یو زوړ او د کار لوېدلی پوستین اچولی و. په سر یې د وړیو څخه جوړه سوې ګرمه خولۍ وه چې د هغې د پاسه یې اوسپنیز خول راچولی و. شاته یې د غشو څخه ډک خلتر او زړنده وه او د آس د زین تر شا یې یو شاهین هم ناست و. کله به چې آس کوم خطرناک موړ ته رسېدی، نو شاهین به هم د خپل ځان د کنټرولولو لپاره وزرونه وهل
او بیرته به په ځای کښېنستی. هغه د فربار نومي کلي په لور په دغه لویه لاره روان و. دا لار د یوې لورې د بخارا په لور تلله چې د توادس کرمینیا څخه تېرېدله او تر سمرقنده او بیا د هغه ځایه تر تاشقنده پورې رسېدله او د بلې لورې د جیحون یا عمود سیند د پله څخه تېرېده او د عمل نومي کلي څخه په تېرېدو سره د مرتوس، مشهد او ری په لور تلله. لا تر اوسه د دې کلي نه 2-3 مایله لرې و چې شاته یې وکتل، ګوري چې 3 اسپاره په ډېره ګړندي توګه د یوه موټ څخه راتاو سول او د ده په تعقیب پسې را روان دي. خپل آس یې تم کړ او د غره د یوې لویې ډبرې تر څنګ ودرېدی. کمان یې په لاسو کې ونیوله او غشی د خلطې څخه راوویست او په کمان کې کښېښود. د هغه د مخ بدلیدونکی رنګ دا څرګندوله چې هغه کومه ستره پریکړه کړې ده. هر څومره چې دغه 3 سپاره رانږدې کېدل د ده د مخ او څېرې رنګ نور هم د غضب او قهر نه تک سور ګرځېدی. خو کله چې هغوی ورته رانږدې سول نو د غش ور پرېښودل. د هغوی یو کس په غشي باندې په ستوني کې ولګېدی او د آس نه لاندې را پرېوت. د هغه 2 نورو ملګرو چې کله د خپل لومړي ملګري دا حال وکتی نو سمدلاسه یې ځانونه سنبال کړ. په خپلو مخو کې یې ډالونه ونیول او په بیړه د هغه په لور روان سول. هغه هم سمدلاس خپل کمان په کیڼ لاس کې ونیاوه او راسته لاس یې شاته کړ. شاهین سمدلاسه راوالوت او د هغه په لاس کښېناست. د دې کار سره سم یې توره راوویستله او د غره د پناه ځای څخه راووتی او د دې کسانو په لاره کې ودرېدی. کله یې چې توره په فضا کې پورته کړه او ویې خوځوله نو داسې څرګندېده چې په سلګونو برېښناوې په هوا کې اوړي را اوړي. بیا یې په غضبناکه توګه وویل زما د دې تورې په لور وګورئ، د دې په کتلو سره به په رښتیا هم تاسو ته ستاسو مرګ تر مخه سیم. د هغوی د ډلې څخه یې یوه په ډېره مېړانه وویل دا د ګیدړانو خبرې نورو ته وکړه، پر موږ داسې خبرې هیڅ ډول اغېز نسي کولی. که چیرې موږ دومره بې زړه وای نو تر دومره لرې ځایه به مو ستا تعقیب نه کاوه، او که ته دومره مېړنی او شجاع یې نو بیا به دې د خپل ځان د خلاصون په خاطر د ګیدړې په څېر منډې نه وهلی. خو اوس ستا هڅې پای ته رسېدلې دي او همدا به ستا اخري ساه وي. هغه د خپل شاهین په لور اشاره وکړه. ویې ویل که زه وغواړم نو دغه شاهین به تاسو په ولاړه په تلپاتې خوب ویده کړي، خو نه، زه تاسو ته د جنگ موقع او فرصت درکوم. شاهین یې شاته کړ او بیا یې د پخوا نه په زیاته قهرېدلې توګه وویل داسې یې مه ګڼئ چې زه له تاسو 3 واړو څخه ویرېدلی او راتښتېدلی یم. ما ستاسو ځواک او قوت وکتی او هغه مې دا دی اوس تر مخه دی. اوس نو په دغه پرانیستي میدان کې تاسو دواړو ته د مقابلې کولو بلنه درکوم. هغه دواړه د هغه راسته او چپه لوري ته راغلل او په ډېره ژوره توګه د هغه په لور وکتل. ویې کتل چې هغه خپله توره په پوره ځواک سره په خپل لاس کې نیولې ده او د حالاتو سره د مقابلې کولو لپاره د هر اړخه تیار او مستعد ولاړ دی. د جیحون یعنی د عمود سیند په غاړه په دغه ډبرینه ځمکه کې 2 خنزیرانو په یو زمري باندې په یو وار حمله وکړه. 2 غوښې خوړونکي کارغان په یوه شاهین باندې راغبرګ سوي وه. هغو دواړو پیلانو په یوه زمري باندې په پوره ځواک سره حمله کړې وه، مګر زمری هیڅکله هم د خنزیرانو څخه نه ویریږي او نه شاهین د غوښې خوړونکو کارغانو څخه ویره احساسوي. زمری هم د پیل په څیر د یوه ځواکمن او قوي حیوان تر مخه خپل خوی بوی نه بدلوي. په همدې وخت کې هغه د دې دواړو څخه په یوه حمله وکړه. حمله یې دومره ځواکمنه او وینه تویونکې وه چې تورې یې د هغه وجود 2 برخې کړ او په خپلو وینو کې په ځمکه لاندې را پرېوت. د هغه د راپرځولو نه سمدلاسه وروسته شاته سو او بیا یې خپله توره په هوا کې وخوځوله او د پاته دښمن په مقابله کې وغورېد او ویې ویل اوس خو دې د خپل ملګري انجام وکتی، خو د دې سره بیا هم که څه شک لرې نو رامخته سه، زه به درته د لومړي ګزار نوبت هم درکړم. د هغه آس هم بیا د ځمکې څخه پورته کېده، شنړېده او داسې څرګندېده چې د حملې کولو لپاره ناقراره و. د هغه مقابل کس لامهلته په خپل ځای ولاړ او داسې معلومېده چې د حالاتو جاج اخلي او نه غواړي خپل ژوند په خطر کې واچوي. هغه یو ځل په ډېره وحشتناکه توګه وخندل چې خندا یې د غرونو په پناو کې بیرته را انګېزه کېدل. او بیا یې وویل که چیرې د تښتې هڅه دې وکړه نو یاد ساته چې ستا انجام به ستا د ملګري څخه هم بدتر وي، خو که خپله ناکامي دې منلې وي نو په یوه شرط دې پرېښولو ته تیار یم. هغه ورته په لړزېدلي او تورېدلي اواز سره وویل زه په هر شرط له تا سره سولې کولو ته تیار یم. ما خپله ماته منلې ده، خپله توره په نیام کې کښېږده.
کله چې هغه خپله توره په نیام کې کښېښوده نو د خپل آس ور مخته کړ او د هغه سره نږدې ودرېدی. تر لږ شېبې پورې هغه ته په غور سره وکتل او بیا یې ورته وویل ما پیژنې؟ هغه سړي ورته وویل هو ډېر ښه دې پیژنم، ته د بنو تمیم د قبیلې خنیس بن یوسف یې. خنیس بن یوسف ورته وویل ستا نوم څه دی؟ هغه ورته وویل شاهک. خنیس ورته وویل پارسي؟ شاهک ورته وویل هو. خنیس ورته وویل که چیرې ته راته همدومره ووایه چې د هغې تجارتي قافلې خلک چیرې دي چې د بادغیس د حکمران تیریک خلکو لوټ کړي او بیا یې بندیان کړي دي، خو دا یاد ساته چې که غلطي دې راسره وکړه او یا دې غلط خبر راکړ نو بیا زه د انتقام د اخیستلو لپاره د نړۍ تر بله سره پورې هم ستا په تعقیب پسې درتللی سم. شاهک ورته پرته له ځنډه وویل د هغوی د ډلې څخه یې څه وژل سوي دي. خنیس لږ څه خفه شانتې سو. خنیس بیا وویل دومره پوهېږم خو له تا نه پوښتنه کوم چې هغه ژوندي اوس چیرې دي؟ شاهک ورته وویل ما خو کتلي نه دي خو اورېدلي مې دي چې هغوی د شومان په ښار کې بندیان دي او د هغه ځای حاکم یې په ډېره کلکه توګه څارنه کوي. د دې نه پرته هغه ته په دې اړه هم معلومات ترلاسه سوي دي چې ستاسو د قبیلې څو ځوانان په ډېره جدي توګه د هغوی پلټنه کوي. په دې خاطر د شومان حاکم کرایي قاتلین ټاکلي دي تر څو د بني تمیم د قبیلې هر هغه کس ووژني چې د دې بندیان د لټون پسې راوتلی وي. دې کرایي قاتلانو ته یې چې د بنو تمیم د قبیلې د کومو ځوانانو نوملړ برابر کړی دی په هغې کې ستا نوم تر ټولو لومړی راغلی دی او له تا نه وروسته ستا ورور حرب بن یوسف دی. هغه له تاسو دواړو څخه ډېر ویریږي، په دې خاطر هغوی تاسو ته د لیوانو په نامه نوم اخلي. او شاهک بیا پوښتنه وکړه د قافلې په لوټولو کې تر ټولو چا ډېره برخه اخیستې ده او دا ټول کار یې د چا په حکم ترسره کړی دی؟ د ترمیز ښار دی که نه؟ خنیس بن یوسف ورته وویل ته خپله خبره کوه وایه زه پوهېږم. شاهک بیا وویل هلته یو ډېر شتمن پارسي اوسیږي چې توپیل نومیږي. دا ټول کار د هغه او د هغه د زوی د وصیف دی. هماغه د مسلمانانو د دې قافلې د هر حرکت په اړه اطلاع ورکوله او بیا چې د دې قافلې د لوټولو څخه کوم سره زر او نور قیمتي شیان ترلاسه سوي دي په دې ټولو کې غوړه برخه همدې توپیل او د هغه زوی ته ورکړل سوې ده. اوس چې د بنو تمیم د ځوانان د وژلو لپاره د کرایې کوم قاتلان ټاکل سوي دي نو د هغوی څارنه او پیدا کول هم د همدې توپیل او د هغه د زوی په لاسو کې دي. د دې نه پرته هغه ستا د وژلو لپاره یو ځانګړی قاتل ټاکلی دی. هغه صفدي نومیږي او یو وخت یو مشهوره غل و. هغه نن سبا سا تر شا ګرځي. د هغه سره توپیل ژمنه کړې ده چې که چیرې خنیس بن یوسف دې وواژه نو ورته به 1000 طلایي دیناره ورکړي. خنیس بن یوسف وویل هغه څه نومیږي؟ شاهک ورته وویل هغه باغر نومیږي او د کشنومې کلي اوسېدونکی دی. خنیس بن یوسف وویل دا کلی چیر دی؟ شاهک ورته وویل دا یو کوچنی شانتي ښار دی. د ترمیز نه 2 سړکونه بیرون وځي او یو د صافنیان او شومان په لور ورځي او بل د سمرقند په لور دی. هغه کلی هم په همدې سړک باندې پروت دی. د همدې کلي نه یو سړک تر سمرقند پورې ځي او بل د نصف او وزده څخه تیریږي او بخارا ته رسیږي. خنیس ورته وویل زه پوه سوم، آیا ماته د مخ د شکل په اړه لږ څه معلومات راکولی سې؟ شاهک وویل ولې نه، هغه یو لوړ تور رنګی ځوان دی. په تندې د پزې نه لږ څه د پاسه د زخم نښه ده. وریښمین کالي اغوندي او نن سبا سپین رنګه قیمتي پوستین هم په غاړه کوي. خنیس بن یوسف وویل دا کرایي قاتل اوس چیرې دی؟ شاهک ورته وویل هغه ډېره لویه حویلي لري چې د حویلۍ یوه برخه یې خپلو بدماشانو ته ځانګړې کړې ده. خنیس بن یوسف وویل یوه بله خبره هم راته وکړه. شاهک وویل ووایه. خنیس بن یوسف وویل تاسو ولې زما تر شا روان وست؟ آیا تاسو هم د کرایي قاتلان یاست؟ شاهک وویل موږ خو بزګران یو، د یو وخت د ډوډۍ پسې منډې وهو. همدې باغر موږ ته ویلي وه چې که چیرې خنیس بن یوسف مو وواژه نو زه به تاسو هر یوه ته 100 دیناره درکړم. ما خو په لومړیو کې دا خبره ونه منله، خو بیا هغه ګواښ وکړ چې که چیرې تاسو زما خبره ونه منئ نو کورونو ته به مو ور واچوم. په دې اساس موږ یې مجبوره کړو تر څو دغسې یو قدم واخلو. خنیس بن یوسف ورته وویل هغه وخت چې تاسو زما په تعقیب پسې را روان وست نو ستاسو شمېر 6 کسان وه، هغه 3 نور چیرې ولاړل؟ شاهک ورته وویل د هغوی څخه 2 زما سکني ورونه وه او بل زما د ماما زوی و. ما په خپله هغوی بیرته ولېږل ځکه چې هغوی د جنګ کولو هیڅ ډول تجربه نه درلوده. خنیس بن یوسف وویل ته زما سره یوه ژمنه کولی سې؟ شاهک وویل څه ډول ژمنه؟ خنیس بن یوسف ورته وویل زه به ستا ټول مصارف په غاړه واخلم، خو په بدل کې به یې ته ما د توپیل، باغر او نور بدماشان د کړچار او فعالیتونو څخه خبروي.
شاهک ورته وویل ما ته قبوله ده، ما همدا نن د خپلو وفادارانو او با اعتماده انسانانو له ډلې څه وشمېره. خنیس خپل جیب ته لاس کړ او د نغدو یوه ډکه کڅوړه یې راوویستله او شاهک ته یې ورکړه او ورته ویې ویل واخله دا 100 دیناره دي، د دې نه اخوا به نور هم ډېر څه درکړم. شاهک هم خوشحاله سو او هغه کڅوړه یې واخیستله. خنیس یوه پریکړه وکړه او ورته ویې ویل همدا اوس زه هم له تا سره یو ځای ترمیز ته ځم. شاهک وویل ولې؟ خنیس وویل د شپې له اړخه څه وخت په کومه بهانه باغر جنوبي سرای ته له ځانه سره راوله، بیا وګوره چې زه د دې بدماش سره څه ډول معامله کوم. شاهک وویل هغه خو نن سبا په ترمیز کې نسته، ځکه باغر د کوم خاص کار په خاطر خوارزم ته تللی دی. خنیس بن یوسف وویل د څه کار لپاره؟ شاهک وویل په دې نه پوهیږم. خنیس بن یوسف ورته وویل زه که له تا سره کتل غواړم نو چیرې او څه ډول به در سره ووینم؟ شاهک ورته وویل د ښار په بازار کې یو زوړ سبزي پلورونکی دی، سپینه ژیره لري، ته به د هغه څخه زما په اړه وپوښتې، هغه به دې آن زما کور ته راولي، زه به همدا نن ستا لپاره کار پیلوم. خنیس خپل لاس ور مخته کړ ول پخه خبره ده. شاهک هم خپل لاس د هغه په لاس کېښود، بالکل پخه خبره ده. د نن نه وروسته موږ دواړه ورونه یو. دواړو یو بل ته خدای پاماني وویله او په مختلفو لارو روان سول. خنیس لږ څه مخته ولاړی، د غره سر ته وختئ او بیا د یوې نالۍ په لور ور وګرځېدی. د دې نالۍ دواړو خواو ته د چنار سترې سترې ونې ولاړې وې. مخامخ یو ستر میدان و چې د سترګو تر نظره پورې د مختلفو حیواناتو څخه ډک و. د میدان ښې لوري ته یو ستر کلی تر سترګو کېدی چې هلته د جوماتونو سترو مینارو د سیمې ټول ماحول ښایسته کړی و. د میدان په هر ځای کې شپونکي د ډبرو پر سر ناست وه او خپلې رمې یې څارلې. کله چې خنیس میدان ته کښته سو نو سمدلاسه یو شپونکی چې د دوی رمه یې فیوله رامنډه یې کړه او مخې ته راغی او د خنیس د آس واګې په لاسو کې ونیولې. خنیس یې په لور وکتل او په خندا یې ورته وویل تمامه څنګه یې؟ تمام ورته وویل بالکل روغ جوړ یم. خنیس وپوښتل په کور کې خو خیرت دی که نه؟ تمام ویل بالکل خیرت دی وروره. بیا خنیس ترې وپوښتل هر ورور مې په کور کې دی؟ تمام ویل نه، هغه د څو ورځو راهیسې شومان ته تللی دی او لا تر اوسه بیرته نه دی راستون سوی. خنیس پوښتنه ترې وکړه اوښان څنګه دي، شیدې کوي او که نه؟ تمام ورته ویل ښه دي، د پخوا نه یې شیدې زیاتې سوي دي. خنیس خپلې مخ کې په ډبره ناست د یوه کس په لور اشاره وکړه او ویې ویل هغه بل در سره څوک ناست دی؟ تمام ورته وویل ورور مې دی، زما د حال د معلومولو لپاره د کور نه راغلی دی. خنیس بن یوسف وویل نوم یې څه دی؟ تمام وویل عتبه. خنیس بن یوسف وویل هغه یې څو ورځې همدلته له ځانه سره وساته او ښه خوراک او څښاک پرې وکړه. څنګه چې خنیس روان سو نو تمام هم هلته ودرېد او د هغه تر شا یې کتل. بیا بیرته خپل ورور ته راستون سو. عتبه ترې وپوښتل دا څوک و؟ تمام ورته وویل دا هغه څوک دی چې رمه یې څروم. نوم یې څه دی؟ خنیس بن یوسف دی. د کومه ځای راغلی دی؟ د هغه کیسه ډېره اوږده ده وروره. د تمام ورور ورته وویله ما ته خو لږ څه ووایه، زما خوښیږي چې واورم. تمام ورته قصه پیل کړه. دا 3 ورونه دي چې مشر احمد بن یوسف نومیږي او د هغه څخه کوچنی حرب بن یوسف او تر ټولو کوچنی خنیس بن یوسف دی. په دې کلي کې د څو قبایلو خلک میشتي لکه د بني تمیم، بني بکر، بني زیبان، بنو لحم او د بنو سلیم عرب هم پکې میشتي. دوی ټوله تاجران دي. دوی بزې میږي لري او اوښان هم پالي. د دوی د تجارت تر ټولو لویه سرچینه د دې حیواناتو وړۍ، غوښې، شیدې دي. د بنو تمیم یوه تجارتي قافله چې په هغه کې د هغه پلار، ماما او د ماما زامن شامل وه د تجارت په خاطر د شومان د ښار په لور تللي وه. اوس معلومه نه ده چې د هغوی قافله چا ولوټله، خو څه خلکو چې د جنگ لپاره یې ملا تړلې وه ووژل سول او پاته یې بندیان کړل سول. د هغه پلار، ماما او د ماما زوی وژل سوي دي او لاشونه یې هم پیدا سوي دي. خو د بندیانو په اړه اوس مختلف افواهات خپاره سوي دي. څوک وایي چې هغوی ټول د شومان په ښار کې بندیان دي او د بادغیس د حکمران تر کلکې څارنې لاندې دي. اوس بنو تمیمو خپل زړور او میړني ځوانان د هغوی د پیدا کولو او آزادولو لپاره ټاکلي دي چې په دې ډله کې دغه دواړه ورونه هم شامل دي. خنیس د دې ټولو ځوانانو مشري په غاړه لري. په شمېر ځوانان دي چې مرګ هم ترې په تېښته تښتي او همدا د دوی کیسه وه. عتبه په خفګان سره وویل دا غمګینه پیښه کله رامخته سوې ده؟ تمام وویل داسې یو میاشت تقریبا کیږي. په دې وخت کې یو بل شپونکی هم د دوی خواته را روان و
نو په دې خاطر دوی چوپ سول. کله چې خنیس د بنو تمیم محلې ته ورننوتی نو په بامونو ولاړو ښځو او نجونو او په کوڅو او لارو کې تلونکو نورو ښځو په ډېره خوږه توګه ورته ښه راغلاست ووایه او په ډېره خوږه لهجه یې ورته وویل اهلا وسهلا مرحبا. د خنیس بن یوسف په شونډه خندا وه، ډېره ژوره او د سکون نه ډکه خندا. هغه خپله ټوله ستومانتیا له یاده ایستلې وه. لږ شیبه وروسته هغه یوې حویلۍ ته ورننوتی. مور یې سلامه، ورور یې احمد، د ترور لور یې دمنه او ترور یې مراجل ټول راپورته سول او د هغه مخې ته راغلل او په ډېره ګرمه توګه یې د هغه ښه راغلاست وکړ. د میړه او زوی د وژل کېدو وروسته د هغه ترور او د ترور لور یې هم هلته د دوی په کور کې میشت سوي وه. دمنه یې آس ونیوه او په اوخور یې وتړه. هغه د 14 کالو ښایسته نوې پیغله وه او د خپل ورور په خوشحالۍ کې اخوا دېخوا په منډو ترړو مصروفه وه. کوټې ته د راتلو سره سم خنیس د خپلې مور سلامه څخه وپوښتل مورې ورور مې لا نه دی راغلی؟ سلامه ورته په مړاوي اواز وویل زویه د څو ورځو راهیسې هلته شومان ته ورغلی دی، خو تر اوسه یې څه درک نه دی معلوم. ما ته خو ستا په اړه هم اندېښنه راپیدا سوې وه. زویه ته خو د هغه نه 2 ورځې مخته وتلی وې. خنیس وویل مورې ما ډېر کلي او ځایونه چاڼ کړل. په دې وخت کې احمد ترې وپوښتل څه درک درته معلوم سو؟ خنیس ورته وویل نه وروره، ما داسې یو کس خپل باوري ګرځولی دی چې ما ته د دښمن د هر پل په اړه خبر راکوي. زموږ دښمنانو زموږ د وژلو لپاره د کرایې 100 کسه قاتلان ټاکلي دي، خو اوس به زه هغوی د مرګ کندې ته ورسوم. مور سلامه ورته په اندېښمنه توګه وویل زه خو وایم زویه دا انتقام او بدله پرېږده، دا جنون او لیونتوب دی. زویه ویریږم چې د میړه زوی او د خور د میړه سوری خو لا د پخوا نه رانه الله تعالی واخیست. الله تعالی دې نه کړي چې په تاسو باندې څه چل وسي. خنیس بن یوسف یې حوصله لوړه کړه او ورته ویې ویل مورې غم مه کوه، زه به د هغوی د یوه قاتل څخه پوره بدله واخلم. زه تر ټولو لومړی د دې کرایې د قاتلانو څخه ځان بېغمه کوم او د هغې وروسته به د اصل قاتلانو پرې ځان ورسوم. مورې زه به دا ثابتوم چې د یوسف بن نعمان زامن بې زړه او بې غیرته نه دي. دمنه هم راغله او د دوی تر څنګ ودرېدله. خنیس یو ځل بیا د خپلې مور څخه وپوښتل مورې ورور مې څوک له ځانه سره یو ځای بیولی دی؟ سلام یې وویل هغه خو پخپله د 2 ملګرو سره شومان ته ولاړی او پاته 3 کسان بخارا ته ولاړل. هغوی ته دا شک پیدا سوی و چې د قاتلانو څخه یې 1-2 کسان هلته په بخارا کې میشت سوي دي. خنیس بن یوسف وویل مورې زه هم سبا د خوارزم په لور ورځم. زه به ځان خبروم چې زموږ د قافلې په لوټولو کې چا ډېر لاس درلودی او چا زموږ د وژلو لپاره کرایي قاتلان مقرر کړي دي. یو وینه تویونکی قاتل چې په یو وخت کې ستر غل و هغه یې زما تر شا ټاکلی دی. هغه بدماش اوس په ځان ته ځان د کوم کار په خاطر هلته خوارزم ته ورغلی دی. زه غواړم چې همهلته په خوارزم کې له منځه یوسم او په دې توګه په خپل کار کې څه اسانتیا را پیدا کړم. په دې وخت کې یو ځوان راننوتی او خنیس ته وویل خلک درته بیرون انتظار کوي، هغوی له تا نه د ډېر څه په اړه پوښتنه کول غواړي. دا منه ورته سمدلاسه مخته سو او ویې ویل همدا اوس خو راغی، پرېږده چې خوراک څښاک وکړي بیا به در ووځي. خنیس ورته په مینه وویل دا منه ته ډوډۍ غذا تیاره کړه، زه بیرته سمدلاسه راستنېږم. د دې خبرې سره سم خنیس بن یوسف د هغه ځوان سره بیرون ووتی. محترم اوریدونکو دا و د قتیبه بن مسلم رحمت الله تعالی علیه د داستان اوله برخه. ان شاء الله پاتې حالات به پر روانه 2مه برخه کې واوري. نورم په الله تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.